سيسجل التاريخ. تاریخ به دا ثبت کړي چې د اعدام قانون یوازې اسیران ونه وژله بلکې د ټول امت عزت یې اعدام کړ. پوه شئ چې اسیر دې د اتل په څیر ژوند وکړي او ذلیله کسان دې هره ورځ زر ځله مړه شي او ویده کسانو ته هیڅ تسلیت نشته. او ای زمونږ اسیرانو، ای زمونږ د سرونو تاجونو، مونږ وبښئ. مونږ تاسو ته یوازې هماغه څه وایو لکه څنګه چې درویش ویلي دي. ای د وینو ډکو سترګو او لاسونو لرونکیه، بېشکه شپه تېرېدونکې ده، نه د توقیف خونه پاتې کېږي او نه د زنځیرونو کړۍ. نیرون مړ شو خو روم ونه مړ او لا هم د خپلو دواړو سترګو په زور جنګېږي او د غنمو هغه دانې چې وچې شي سبا به دره په سنبلو ډکه کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ټوله شپه ویده نه شوم له دې ویرې چې عرب به له هر ځایه راپاڅېږي. همدا خبره ګلدا مایر هغه مهال وکړه کله چې 50 کاله وړاندې مسجد الاقصی وسوځېده. خو کله چې د لمر راختل ولیدله او ستاسو هېڅ خوځښت یې ونه لیده نو په ډاډه زړه یې وویله اوس مونږ کولی شو چې هر هغه څه وکړو چې غواړو یې او نن ورځ څومره د پرون په شان ده. دا دی لمر هره ورځ پر غزه باندې د 100,000 شهیدانو پر سر راخیږي خو هیڅ خوځښت نه لیدل کېږي. او دا دی نن لمر پر 10,000 هغو دارونو هم راخیږي چې زموږ د اسیرانو لپاره درول شوي خو هیڅ قهر نه اورېدل کېږي. ګلدا رښتیا ویلي وو، که څه هم دروغجنه وه ځکه هغوی رښتیا هم هر څه کولی شي تر څو چې ستاسو په رګونو کې وینه نه بلکې اوبه بهیږي. ای امت دومره ویده شو چې ذلت یې عادت جوړ شوی دی. نور امتونو یې د بزدلۍ له امله وخندله او هی امت دومره ویده شو چې قاتل فکر وکړ دا مړ دی. هغه دار چې د اسیر په بندخونه کې درول کېږي په حقیقت کې ستاسو د هر کور په زړه کې درول کېږي. ستاسو دښمن د اعدام جرأت کوي مګر ځکه چې له سزا ډاډه دی او ستاسو له چیغې ډاډه دی. ستاسو له لښکرو په امن کې دی او ستاسو د هغه لمر له راختلو ډاډه دی چې هره ورځ یوازې نور ذلت راوړي. ای 2 میلیارده امته، که د دارونو لرګي تاسو نه راویښوي نو انتظار وکړئ چې هر یو جلا جلا د حلالېدو لپاره بوتلل شي. ځکه څوک چې په دې خوښ شي چې ورور یې په دار وزړېږي او د یې ننداره وکړي هغه په دې خوښ دی چې خپله به راتلونکی هم قرباني وي. ای د محمد صلی الله علیه وسلم امته، که تاسو اوس د نړېدونکي سیلاب په شان راونوځئ، که د ویرې دیوالونه مو ونه نړوله او د کمزورۍ څوکۍ مو ماتې نه کړي نو پوه شئ چې راتلونکی دار زموږ د ټولو لپاره دی. تاریخ ذلیلو کسانو ته بښنه نه کوي او ځمکه یوازې د آزادو خلکو وینې څښي یا د هغو غلامانو وینې څښي چې حلالېدو ته غاړه ږدي. ای د علماو په نوم کسانو او د منبرونو ساتونکو، ای هغو کسانو چې فتواوې مو د غلامۍ په بازارونو کې پلورئ، ای هغو کسانو چې د حق پر وړاندې چوپ یاستئ او د واکمنانو ستاینه کوئ. اقصی تر پښو لاندې کېږي او دارونه نصبېږي او د وینو سیندونه روان دي خو تاسو د اودس ماتونکو شیانو په اړه فتواوې ورکوئ. هغو کسانو چې د حی علی الجهاد پر ځای مو حی علی المداهنه انتخاب کړي، ای هغو کسانو چې ستاسو په رګونو کې د غیرت وینه وچه شوې او فتواوې مو د ماتې پر کاغذ رنګ شوي دي. په کوم مخ به د خپل رب سره مخامخ کېږئ؟ ستاسو منارې لوړې دي خو زړونه مو ټیټ دي او تبرونه د هغو د غاړو لپاره پورته کېږي چې ستاسو د توهین شوي عزت دفاع یې کړې ده. ای 2 میلیارده امته، که د 100,000 شهیدانو ویني او د قدس د منارو چیغې تاسو راویښ نه کړي نو آیا د دې انتظار کوئ چې 10,000 اتلان په دارونو زړېدلي ووینئ بیا تاسو ووایاست های افسوس؟ تاریخ به دا ثبت کړي چې د اعدام قانون یوازې اسیران ونه وژله بلکې د ټول امت عزت یې اعدام کړ. پوه شئ چې اسیر دې د اتل په څیر ژوند وکړي او ذلیله کسان دې هره ورځ زر ځله مړه شي
او ویده کسانو ته هیڅ تسلیت نشته. عندما كرامة أمة او زمونږ اسیرانو، زمونږ د سرونو تاجونو، مونږ وبخئ. مونږ تاسو ته یوازې هماغه څه وایو لکه څنګه چې درویش ویلي. د وینو ډکو سترګو او لاسونو لرونکیه، بېشکه شپه تېرېدونکې ده، نه د توقیف خونې پاتې کېږي او نه د زنځیرونو کړۍ. نیرون مړ شو خو روم ونه مړ، او لا هم د خپلو دواړو سترګو په زور جنګېږي. او د غنمو هغه دانې چې وچې شي، سبا به دره په سنبلو ډکه کړي. تجف ستملأ الوادي سنابل.